د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف په داسې حال کې چې د ختیځ زون د ورزش او بدني روزنې رئیس عبدالسلام وزیروال او ځوانانو چارو امیر قاری محمد آصف ظهیر هم حضور درلود. د اسلامي تاریخ سیالۍ د نوملیکنې بهیر د پیل په موخه یې له یو شمېر ځوانو رضاکارانو سره مشورتي ناسته وکړه. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف وایي په دغه سیالۍ کې به شاوخوا 1000 تنه ګډون وکړي او د سیالۍ مخکښ ګډونوال به په ډالیو ونازول شي. سیالي مو په لاره اچولې ده چې اسلامي تاریخ ده. جوایز د لومړي مقام لپاره موږ کوشش کوو چې د عمري سیستم ته ورته ترتیب برابر کړو. دویم مقام لپاره همداراز موږ د موټرسایکل کمپیوټر همداراز الفجر ساعت او ترڅنګ نور داسې جوایز دي چې هغوی دوی ته به موږ په دغه کې دغه ځوانانو ته اول دویم دریم برخوالو ته دغه انشاءالله ورکوو ورته. حنیف دغه راز وایي له سیالۍ موخه د مطالعې دود ژوندي ساتل او ځوانان له اسلامي تاریخ څخه خبرېدل دي. د اسلامي تاریخ لنډ تاریخ په نوم باندې موږ د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري کتاب هم چاپ شوی دی د ځوانانو په خاطر چې کولی شي ځوانان دې مطالعه وکړي همیش لپاره د اسلامي تاریخ نه ځان باخبره کړي. بل لور ته یو شمېر ځوانان دا ډول سیالۍ له مطالعې سره د ځوانانو د بلدتیا لپاره مهمې بولي او له ځوانانو غواړي چې په دغه سیالۍ کې ګډون وکړي. زما نوم تمیم عزیزي. مطالعې سره یا د کتاب لوستنې هغه کوم دود چې ده هغه دوباره تازه کیږي. بل دا چې دغه کتاب نوم د اسلام لنډ تاریخ، یعنی کوم معلومات چې په اسلام کې شته دغه زموږ هغه د تواریخو څخه د هغه واقعیتونو څخه لا خبرېږو. نوم مې عثمان همدرد دی. نو دا د ځوانانو لپاره یو غټ فرصت دی استفاده ورڅخه وکړئ. که په عام اصطلاح ووایم چې هم خرما ده هم ثواب دی، ځکه چې جوایز پکې شته. نو ټولو ځوانانو مې هیله ده هغه که په ولسوالیو کې دي که په ناحیو کې دي استفاده ورڅخه وکړي او ګډون پکې وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالۍ نوملیکنې بهیر به د سنبلې تر وروستۍ نیټې دوام وکړي او ازموینه به د میزان میاشتې په 5مه نیټه واخیستل شي.